السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن ورځ په Adobe After Effect کې مونږ په سوینګینګ لوپ انیمیشن باندې کار کوو. تاسو وینئ دغه کارټون په ډیر ښایسته شکل خوځښت کوي او د بره نه ځوړند دی. راځئ چې شروع وکړو. لومړنی به مونږ دغه زوړ پروجیکټ او کمپوزیشن ډیلیټ کړو او په نوي کار به پیل وکړو. دا به له سره جوړ کړو. دا به هم ډیلیټ کړو. نیو کمپوزیشن له دې ځایه هم اخیستی شو او له مینو څخه هم. نیو کمپوزیشن کې به نیم ورکړو. او دلته به ورکړو کسټم نوه سایز انتخاب کړو. په 1080 به پلنوالی ورکړو او اوچتوالی به 1080 ورکړو. فریم ریټ به 30 ورکړو او ټایم چې دی په ټایم لاین کې 6 سیکنډه. کلر چې بیکګراوند دپاره تاسو کم انتخابوئ هغه انتخاب کړئ. فی الحال تور صحیح دی. اوس راځو یو شیپ ډرا کوو. الیپس را ډبل کلیک وکړو او د آلټ به ونیسو. دلته به کلیک کوو بیا به آلټ ونیسو، کلیک به وکړو، کلر به بدل کړو او یا به اول سایز ورکړو. دلته 400 به د دې الیپس سایز وي. یو سرکل به جوړ کړو او دې ته به نوم ورکړو بال. او بیا به د کلر پلیټ راواخلو، دې نه رنګونه انتخابوو. دلته به آلټ کلیک کړو او یو کلر به پیک کړو له دې ځای څخه. مثلا د کلر به انتخاب کړو. اوس به نیو شیپ به ډرا کړو. د بیکګراوند دپاره به ریکټینګل شیپ آرټ کړو. ډبل کلیک وکړو او لاندې به یې راولو. دې ته به نوم ورکړو BG او دې نه تاسو کلر هم ورته بدلولی شئ. کلر به پیک کړو او دا به اوکې کړو. اوس دې نه ګریډ به آن کړو. یو لاین جوړوو په سټروک باندې. سنیپ ګریډ به هم آن کړو او دلته به راشي یو شیپ لاین به ډرا کړو. پین ټول به راواخلو، آلټ کلیک به کړو. دلته سټروک مونږ انتخابوو، کلر نه. فیل کلر نه انتخابوو، سټروک انتخابوو. سټروک به ورکړو 100 او دلته به کلر همدغه د سرکل چې کوم کلر دی د الیپس دا کلر به انتخاب کړو. دا به کلیک کړو، شیپ به ونیسو، سیده به ډرا کړو او بیا به راشو اینکر پوینټ به ورته به خو دا به وروسته بدل کړو. لاندې به راشو، نیم به ورکړو دې ته سترینګ او دا به لاندې کېږدو لاندې له بال څخه. بیا به راشو ګریډ به آف کړو او دغه اینکر پوینټ یا مرکزي نقطه د شرکټ وای هم دی یا ټوز تاسو استعمال کوئ بره به یوسو. او بیا به له دې څخه وروسته دا به د بال سره بال به دې سره پیرنټ کو، یعنی دې سره به کنیکټ کو، یو لینک به جوړ شي. نو چې اوس مونږ سترینګ ته ووو نو بال به هم تویږي. اوس به راشو یو ټایم به انتخاب کوو مونږ د 2 سیکنډ او 4 سیکنډو ترمنځ دا انیمیشن جوړو. تاسو چې کوم ځای نه سټارټ اخلی نو مونږ د 2 سیکنډ نه سټارټ اخلو. دې کلر به یلو کو، اوکې به کو او دیس نه به دا مارک راواخلو. دلته به مارک ډبل کلیک کو او په اخر کې به موږ سره سټارټ اینډ برابر شول. اوس راځو ورک ایریا انتخابوو چې موږ سره به کومه ایریا رینډر کیږي. نو اول کې به بي ووهو او وروسته په کیبورډ کې ان چې دا ایریا موږ سره سلیکټ شو. دا سلیکټډ ایریا ده. اوس راځو سټارټ ته او سټارټ کې به موږ دغې ته روټیشن ورکړو 20 پکسله به موږ دې خوا لاړ شو او سټارټ کې او -20 به موږ ښي خوا ته لاړ شو او اخر کې به بیرته موږ پوره خپل حالت ته راوګرځو. دا به 20 کو. نو دا به رایټ کلیک کو او دا به ایزی این کو تر څو دا انیمیشن سموت وچلیږي، نارمل سموت روان شي. او د دې لپاره چې موږ دغه رفتار نور هم برابر کړو د دې، نو موږ به لاړ شو دا سپیډ به برابر کړو. د څو لارو څخه موږ کولی شو. دلته به کلیک کړو او د ګراف د لارې څخه به
د دې سپیډ او رفتار به لږ تیز کو. نو دلته به راشو دې کې به د ایډیټ سپیډ ګراف آن کو او ګراف ټول سټیپس به هم آن کو او دلته به راشو دا به سلیک کو او دا بیزر هینډل به دې خوا ته 50% کش کو. او د بلې خوا څخه به لږ هم 50% دې خوا راولو. اوس راځو دغه رایټ کلیک کوو. تاسو وګورئ د کی فریم ویلاسټي تاسو دې نم چې کولی شئ دا وګوره 50% انکامینګ ویلاسټي ده او آوټ کامینګ ویلاسټي ده 50% برابر کړه. اوس واړه ټول په ټولو ته یو رقم برابر کو. رایټ کلیک وکړو کی فریم ویلاسټي به ټول دواړو خواو ته 50% کو او دا به اوکې کو. اوس تاسو وګورئ څومره په سموت ډول خوځښت کوي. اوس راځو شیډو جوړو. کلیک وکړو دلته او دلته ورکو شیډو او دا به لاندې راولو. او د دې سایز به 300 او پر 50 پکسل به ورکو او دا به لاندې راکوز کو. دلته به شیډو لپاره د ډارک غوندې کلر انتخاب کو، ډارک وایټ کلر به انتخاب کو او بیا به دې ته اوس دې ته به انیمیشن ورکو. سټارټ ته به راشو دا به -200 چپ لاس ته بوځو د دې ویلیو سره او دې سره به نوره ویلیو هم اضافه کو. منځ ته به راشو 3 سیکنډ ته او دې سره به پلس به سره اضافه کو او 400 به بلې خوا ته بوځو او په اخر کې به بیرته دغه ویلیو کاپي کو. کنټرول سی سره یا دلته کاپي ووایئ او دلته یې کنټرول وي کوئ یا پیسټ کوئ. تاسو وینئ اوس په ښایسته شکل شیډو ایخوا دیخوا ورسره ځي. رایټ کلیک به کو او دا به هم ایزي این کو تر څو سموت وچلیږي او د دې ویلاسټي به هم 50% کو. اوس راځو دا به یو خوا څخه شیډو کموو او زیاتوو. دلته به سکیل آن کو ایس سره، دلته به د 90% کو مخکې به لاړ شو نیمایي ته او دلته به ورکو 110 او بیا به د بل خوا ته لاړ شو نیمایي نه لږ زیات. دلته به بیرته دا 90 کو او دا به درې واړه کیګانې سلیک کو او د بل خوا ته به کنټرول وي کو، کنټرول سی ان کنټرول وي. دا به رایټ کلیک کو او دا به ایزي این کو. اوس راځو سترګې جوړو. دې دپاره د راونډډ ریکټینګل شیپ به راواخلو او دې ته به آیز نیم ورکو او لاندې به راشو دې ته به آی لیفټ نیم ورکو او د دې سترګو سایز چې کوم دی دا به 80% کو او راونډنیس به هم 80 ورکو. کلر به ورته تور انتخاب کو او دا به -50 یو خواته یوسو او دا به اوس ډوپلیکیټ کو کنټرول ډي سره او دې ته به آی رایټ نیم ورکو او دا به هم د بلې ښي خواته به دا 50% یوسو. دواړه به یو بل خوا کپي شي. نو دا آی سترګې چې دي دا به بال سره پیرنټ کو یعنې لینک به کو. اوس به سټروک راواخلو، خوله به جوړه کو. آل کلیک چې تاسو کوئ دا کلر او سټروک کلر هغه کلر موډ ته اوړي بدلیږي. دلته به کلیک وکړو داسې بیزر ټایپ شیپ به ډرا کو دا به لږ بره یوسو او دا به راواخلو چې بیزر ټایپ شي او موږ دغه شیپ ښایسته جوړ کړو. دا به ونیسو لږ به دې خوا یوسو
به کو دغه لاندې به یوسو دا به انټر کو موت به ورته ولیکو لاندې به کېږدو او دا به د آی سره کنې کو سترګې لینک به کو یعنې پیرنټ لینک سټارټ ته راځو د آی پوزیشن برابر کلیک به کو کې به ولګو دا به ماینس شل اول کې راولو او بیا به دې خوا لاړ شو منځ ته بیا به د بیرته شل کو او دې خوا ته به لاړ شو او د اول یو چې دی دا به بیرته ماینس شل کو ایزی این به کو سترګې او ټول د بال شیپ مکمل یو خوا خوځښت کوي په یو ډول موږ به لږ د دې ټایم لږ چینج کو لږ به دې خوا ته یوسو وخت به لږ تغییر ورکو کیګانې به مو کو اوس وګوره سترګې په یو خوا بل خوا هغه کېږي تویږي الټ کلیک به کو دې ته به مونږ اکسپریشن ورکو لوپ ان تر څو دغه خپله اټومیټیکل خوځښت پیدا کړي او تاسو وګورئ په شروع کې د خپله خوځېږي یقیناً سټارټ هم نه دي نو دې خوا ته وګوره اینډ کې مونږ لوپ ان نه دی لګولی مونږ ان والا لګولی دی آوټ والا مونږ نه دی لګولی نو اول کې خوځېږي اخر کې نه اوس راځو د دې دواړو سترګو دغه سایز کمو زیاتو تر څو سترګې کله ښکاره شي او کله پټې شي نو سایز به کلیک یو به دباو کو ټولو کېګانې شو شي او په پیج ډاون باندې څلور وارې مخکې لاړ شو څلور فریمه مخکې لاړ شو دا به ټول زیرو کو او بیا به څلور فریمه مخکې لاړ شو بیرته به دا کنټرول سی کو کنټرول بی به کو او دا به ایزی این کو اوس راځو د خولې ته یو قسم انیمیشن ورکو د پات به سلیکو اول کې به مو څلور دېرش او لږ به یې دا دې خوا مو کو سټارټ ته به راشو او دا به بیرته راکم کو دا به د سلیکو دا به لږ دې خوا راوړو او دا بیزر هینډل به ونیسو او دا به لږ به رایوسو تر څو د خولې کې یو قسم انیمیشن یا حرکت پیدا شي دلته به راشو د اول یو کیګانې به کنټرول سی کو بیا به کنټرول وي کو دا به رایټ کلیک کو دا به ایزي این کو تر څو سموت وچلیږي تاسو وینئ اوس دې منځ ته به راشو د 3 او 2 سیکنډ منځ ته تر څو د شیپ یو ښه شکل هغه شي الټ کلیک به کو دلته کلر به پیک کو او دیس کې به خپه ور جوړه کو سټروک به ډرا کو او دلته به لاندې راشو دا به راوند کپ کو اوس به دغې ته نیم ورکو لیګ لیفت نیم به ورکو چپه خپه او دا به لاندې د انټر پوینټ به لاندې راولو سنټر پوینټ او دا به د بال سره لینک کو وګوره به د بال سره ځي ځکه دا یو لینک دی پیرنټ مو کړو اوس دې ته انیمیشن پکار دی کې به ولګوو دا به څلوېښت څه د دې خوا بوځو چپ طرف ته او بیا به راشو منځ ته او دا به ماینس څلوېښت دې خوا یوسو او دا به کنټرول سی کو لومړنی کې او دلته به کنټرول وي کو نو
رائټ کلیک وکړو او دا به ایزي هینډ کو. وګورئ اوس راځو دې ته هم لوپ ان ورکوو چې اول نه خپله خوځښت ولري، لوپ ان شي. بس وګورئ شروع کې دا خوځېږي او اینډ کې مو لوپ آوټ نه دی لګولی، دا لوپ ان دی، دا ایکسپریشن دی. دې به بیا هم خبرې کوو. اوس راځو دا به لږ شاته یوسو تر څو خپه او د هغه حرکت لږ جدا ښکاره شي. کیګانې به لږ شاته کړې مو. اوس راځو دې ته د خپې ته یو قسم خوځښت ورکوو. دلته به کلیک و د پات به لږ هغه کو چې لږ ریالټي پکې راښکاره شي. نو دا بیزر ټایپ به کو لږ به داسې هغه کو چې د خپه داسې سموت وخوځېږي. او دلته مخکې به راشو 3 سکندو ته. اوس بیرته د بل خواته لږه تاو کړو. د وسیلې کو لږه به دا داسې کړو. بیا به وین ته لاړ شو. لومړنۍ کې به راکپي کړو کنټرول سی ان کنټرول وي او دا به ټول په ټوله ایزي ان کړو. دلته به راشو موږ به ایکسپریشن راواخلو ځکه موږ پات ته ایکسپریشن ورکوو. په دې کې د لوپ ان لوپ آوټ کار نه کوي. موږ به دې ته باقاعده د ایکسپریشن راکپي کړو او دغه ایکسپریشن به کنټرول سی کړو. دلته به کلیک کړو الټ او دیز کې به دا پیسټ کړو. ویلې به سلیک کړو کنټرول وي سره موږ پیسټ کړو. ویلې راغلی ویلې مې انټر کړه او لاندې کوډ راغی، دا ایکسپریشن پکې راغی. ځکه چې موږ د شروع نه سټارټ نه دی اخیستی، موږ د 2 سکند نه وروسته سټارټ اخیستی. نو په دې کې بیا دغه ایکسپریشن کار کوي تر څو پات انیمیټ شي، پات خوځښت پیدا کړي. اوس به پات هم لوپ شي او انیمیټډ به شي. کې به سلیک و دا به لږ داسې مخته راوړو تر څو اول نه خوځښت ولري. اوس دلته بله خپه ور جوړوو، خپې اخري تالی ور جوړوو. لاندې راځو دا به راونډ کپ کړو او قدم ور جوړوو. دا به دې خوا یوسو، دې ته به نیم ورکړو فوټ لیفت. اوس راځو د دې اینکر پوینټ چې دی د خپې دا به دلته راولو او دا به دې سره کنیک کو د لیفت لیک سره، یعنی لینک به کو. کنیک مطلب لینک به کو. او دا ماینس دا به 14 کو دلته شروع کې او دلته به راشو دا به بیرته ماینس 39 کو. نو دا شروع والا کی چې دا به راکپي کو کنټرول سی سره او دا به کنټرول وی کو او دا به رائټ کلیک کو دا به ایزي الټ کلیک په کو لوپ ان بدی ته هم ولګو. دا به لږ دې خوا یوسو تر څو انیمیشن لږ طبیعي بڼه خپله کړي. غواړو چې دا اوله خپه چې ده بل خوا ته هم کپي کړو. کنټرول ډي به کړو او دا به بره کېږدو او دې ته به نوم ور بدل کړو. لیګ رائټ نوم به ورکړو، دې نه مو ډوپلیکیټ وباسلو. دا د بل خوا خپه هم ور جوړوو.
رایټ نیم به ورکړو. اوس به داسې کار وکړو چې موږ به د دغې د کپي کولو دپاره یو آله استعمال کړو، هغې ته وایي نال آبجیکټ. لیر ته به لاړ شو، نال آبجیکټ به راواخلو او دا نال آبجیکټ به د دې سره د دواړو خپو سره لینک کړو. دا به دې سره لینک کړو. او اوس به راشو دا به د بال سره لینک کړو. نو بال به سنټر پوینټ شي او لیک به اتوماتیکل د بل خوا واوړي. دلته به راشو دا به سکیل کو ایس چې وایي سکیل به راشي، دا به د ویډیو ماینس سل کو، نو دا به د بل خوا ته اتوماتیکل روټیټ شي. دا به ډیلیټ کو، د ضرورت اوس نشته، موږ پرې خپل کار وکړو. تاسو اوس وګورئ ډېر ښایسته شکل موږ دغه کارټون ته لوپ انیمیشن ولګولو چې ډېر ښایسته بڼه خوځېږي. انشاءالله په راتلونکي کې به نور کلاسونه هم درته ریکارډ کوو او دا تاسو ته د سوینګینګ لوپ انیمیشن درس و. دا کیګانې به لږ دې خوا یوسو تر څو د انیمیشن لږ ښه خوځښت پیدا کړي. موږ د ټولې کیګانې دې خوا لږ موو کړو د لیګ رایټ والا، نو دا به دې خوا ته لږ یوسو د پات والا څو لږ طبیعي شکل خپل کړي. دا به دې سر ته راولو لیګ رایټ پات انیمیشن چې اول نه خپه خوځېږي. څو وینئ د یوې خپې او د بلې خپې په منځ کې لږ فرق راغی. تاسو ولیدو چې په ډېر ښایسته بڼه خوځښت لري. ډېره زیاته مننه له کتلو څخه مو.